د لالونو جنازې دي خدای خیر کړي، ډکې شوې ادیرې دي خدای خیر کړي. هر سړی په ماته شپه کې اوده کېږي، هر سړی په ماته شپه کې اوده کېږي، په هر کور کې شوګیرې دي خدای خیر کړي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ګرانو ملګرو، ستاسو ورور ستاسو کوربه واحد افریدی یم. پروګرام پټ لالونه، او په پټ لالونو کې موږ سره یو نوی لال، یو نوی شاعر ښاغلی ولی رحمان رور. ګرانو ملګرو، چې د ولی رحمان رور نه څه شاعري ستاسو لپاره ډالۍ کوو، راځئ چې ټول ناول خو د ولی رحمان ورور ژوند وپوښتو او بیا ستاسو لپاره ترېنه خواږه خواږه شعرونه واورو. نو سلامونه مې واخلئ. وعلیکم سلام. دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه تېرېږي او د خپل فیلډ مو څه ده؟ واحد وروره ډېره مننه. ژوند مو الحمدلله ډېر ښه تېرېږي او فیلډ خو زموږ ایجوکیشن سره تعلق لري او بس دغه غواړو چې یاره دا کم احساس دی دغه ژوندی شي دغه علاقې دپاره او دغه کم زمونږ د خلک دي پسمانده دغې دپاره دا احساس ژوندی شي. مننه. لنډه پېژندګلو ملګرو سره وکړئ چې کوم کلي سره تعلق لري. زه جی زیړې سره تعلق لرم، کوهاټ، ضلع کوهاټ. ډېره مننه. دا راته ووایه چې نن په دې پټ لالونه کې دې ملګرو ته څه راوړي دي، څه به ورته وړاندې کوي؟ زه به جي اول دوه شعرونه ووایم جي، ارشاد. بیا به هغې نه پس یو غزل دوه درته ووایم. بس د کتو اوس د یادونه هېرول غواړم، اوس د یادونه هېرول غواړم، د خپل دردونه کمول غواړم او بس د کتو نه یې توبه وباسم او ستا تصویرونه سیزول غواړم. ډېر ښه. او جي غزل به درته ووایم. ارشاد. زه پرې مین وم خو زما سره یې مینه نه وه، زه پرې مین وم خو زما سره یې مینه نه وه، ځکه یې هېر کړم چې په زړه باندې دا سپینه نه وه. زه پرې دوکه شومه په تورو سترګو یې تېر وتمه، حسن یې ډېر و خو وفا ډکه شیرینه نه وه. کله چې لوی شوم او خزان بادونه تیر شو په ما، کله چې لوی شوم او خزان بادونه تیر شو په ما، هله خبر شوم چې دنیا دومره رنګینه نه وه. او ظالمه تا چې د اوبو په شان نیلام کړه هر ځای، دومره ارزانه خو پښتون د بچي وینه نه وه. او مهرباني جي مننه. مینه که چاله وترخه لکه د زهرو په شان، مینه که چاله وترخه لکه د زهرو په شان، خو ځنې ځنې لره کمه لږه بینه نه وه. مننه جي. او د آخري هغه دی جي چې څومره سزا چې زمانې پرې راکوي راله نن، څومره سزا چې زمانې پرې راکوي راله نن، ولې خطا خو زما دومره هم سنګینه نه وه. او جي یو بل غزل به درته وړاندې کړم. مننه. چې مې اغیارو سره جنګ او مقابله راشي، چې مې اغیارو سره جنګ او مقابله راشي، له ډېره درده مې بیا خپل ځان نه ګیله راشي. پخوا په شانې زه اوس هغه پښتون پاتې نه یم، پخوا په شانې زه اوس هغه پښتون پاتې نه یم، ډېره ده ګرانه چې په ما کې حوصله راشي. او له هغه قوم به ته اوس څنګه امیدونه ساتې، له هغه قوم به ته اوس څنګه امیدونه ساتې، چېرته چې رور او رور په منځ کې فاصله راشي. او ته چې حقونه د غریب او ته یتیم بچي خورې، ته چې حقونه د غریب او د یتیم بچي خورې، د ستا ستم نه به په ځمکه زلزله راشي. او ولې خبره که زمونږ وطن ښېګړې کېږي، ولې خبره که زمونږ وطن ښېګړې کېږي، یقین مې نشته چې مونږ خپلو کې سله راشي. مازدیګر چیرې وې چې نه وې، مازدیګر چیرې وې چې نه وې، خورې ورې زلفې په بام ولاړه ومه. ګرانو ملګرو، موږ سره دا و ولی رحمان رور چې تاسو ترېنه خواږه شاعري واورېده. ګرانو ملګرو، اجازت په درنه غواړمه تر بل پټ لالونه پورې چې هر ځای ښاد اوسئ، اباد اوسئ، په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان.